بسم الله الرحمن الرحیم و داسې کسان دي چې د قیامت پر ورځ باندې هغه به د الله رب العزت د عرش په سایه کې ناست، یعنی د عرش د سوري د لاندې به وي. دا کسان چې په هغه ورځ باندې به د الله رب العزت د عرش نه علاوه بل سوري نه وي، صرف د الله رب العزت د عرش سوري به. او یقین وکړئ چې د قیامت ورځ څومره سخت ورځ به وي. په حدیث شریف کې راځي چې د یو میل په فاصله باندې به دا نور راکوز شي. نن منګ تاسو محسوس کو چې د وو اسمانونو د پاسه دا انور موجود دی، لیکن د هغې نه باوجود چې سخته ګرمي راشي منګه د نور د لاندې نشي ټونګېدی، بلکې په کمره کې دننه راته پنکې چلیږي، د هغې نه باوجود هم هغه ګرمۍ ته نشي ټونګېدی. لیکن د قیامت پر ورځ باندې به د انور بالکل د سر له پاسه وي او سورې به نه وي. هر ګناهګار انسان به خپل د ګناهونو په مطابق هغه په خلو کې ډوب وي، یعنی د چا چې څومره ګناهونه وي په هغه حساب هغه په خلو کې ډوب وي. د چا ګناهونه د دومره وي چې هغه خپې پکې ډوب شي. ځینې کسان به داسې چې د زنګنونو پورې به ډوب وي، ځینې کسان داسې به چې د نامه پورې به ډوب وي، ځینې کسان به داسې چې د اوږو پورې به په خلو کې ډوب وي، او ځینې کسان داسې چې هغه به بالکل په خلو کې ډوب وي، سر به هم ډوب وي. یو داسې منظر به حدیث شریف کې راځي چې کله د قیامت منظر قائم شي نو یقیني طور پر د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي، ځمکه به والوځي، دا به بالکل د تنبیه شي. نو بیا په دغه صورتحال کې چې کوم خلک دی هغه د قبرونو راوځي، هغه کې به سا واچولی شي، او د هغې نه علاوه چې کوم ژوندۍ زنانې نارینه وي هغه به مدهوش شي، بېهوشه به شي. او چې کومې زنانه داسې وي چې د هغو بچې وي تی ورله ورکوي، دا تی والا ماشوم چې کوم دی دا څومره مور ته خوږ وي چې هغه ځان قرباني لیکن خپل د بچي خیال ساتي. په دغه ټیم کې به هغو ته خپل د هغې بچو احساس هم نه وي، بلکې خپل پسان باندې به وي. او د هغې نه علاوه چې کومو زنانو په ګېډه باندې ماشومان وي هغه به بې موقع د هغو نه ضایع شي. د هغې نه علاوه په حدیث شریف کې راځي چې خلک به ځي خپې بلخپې به روان وي میدان محشر طرف ته، خپې بلخپې به روان وي، بربنډ به وي، څه به ورسره هم نه وي. حضرت عایشه دې تپوس وکړو ای د الله رسوله دا خلک به بربنډ یو بل ته به ګوري نو؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلو چې دا به دومره وحشتناک منظر وي چې هر سړی به په ځان باندې بل طرف ته به فکر نه رسي، داسې د وحشت منظر به وي. الله رب دې زموږ ټول حفاظت وکړي. بهرحال دغه موقع باندې په میدان حشر کې به صرف د الله رب العزت د عرش سایه وي چې په دغه ورځ باندې به الله رب العزت په قهر کې به وي. او قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي لمن الملک اليوم، نن بادشاهي د چا لپاره ده؟ هر سړی به چې زه بادشاه یم په دنیا کې، نن څوک بادشاه دی؟ څوک به جواب نشي ورکولی. بیا به الله رب العزت خپله فرمایي لله الواحد القهار، د یو رب د الله رب العزت لپاره ټوله بادشاهي هغه صرف د الله رب العزت د شان مطابق ته چې هغه څه دی؟ هغه قهار دی. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. د الله رب العزت دا صفت په د قیامت پر ورځ باندې موجود وي، یعنی د الله رب العزت په د غضب او د قهر نه ظاهره خبره دغه صفت به د الله رب العزت په عروج باندې وي، یعنی الله رب العزت سخت غصه کوي. نو ظاهره خبره ده چې دغه غصې په مطابق باندې د قیامت تا منظر به وي، او خلک به دومره تنګ شي، دومره به تنګ شي د هغې عذاب نه، د قیامت د منظر نه، چې هر سړی به یا الله موږ زموږ لپاره فیصله وکړه، بلې موږ جهنم ته گزار کړه، لیکن زموږ فیصله وکړه. لیکن هغو ته به څه پته وي چې جهنم به څه وي؟ جهنم خو به د دې نه زیات خطرناک وي. بهرحال چې کله جهنم د جهنم چې منظر دی هغه د هغو مخې ته راشي نو هغو به حیران او پریشان پاتې شي چې دا خو موږ د میدان حشر نه، د محشر د قیامت د ورځې نه موږ پناه غوښته، دا اوس موږ کوم ځای ته رالو؟ بهرحال الله رب العزت زموږ ټول حفاظت وکړي. نو په دغې منظر کې چې هر سړی به په ځان ځاني باندې وي، مور پلار بچي دا ټول به دیو بل نه تښتي، دا څومره خوږه رشته ده په دنیا کې. لیکن د قیامت پر ورځ باندې به هر سړی په نفسي نفسي کې وي. او جناب محمد رسول الله یا امتی امتی خپل د امت غم وسري په دغه ټیم کې هم. بهرحال په دغه ټیم کې به دوه کسان داسې دي چې هغه به الله رب العزت د عرش د سوري د لاندې وي. دا خوش قسمته کسان کم دي. اول عادل حکمران، یعنی هغه عادل حکمران بادشاه چې هغه خپل د رعایا سره انصاف کوي، عدل ورسره کوي، ظلم نه کوي په چا باندې جبر نه کوي، چا باندې تشدد نه کوي، د چا حق نه خوري، بلکې د هر انسان سره د هر کس سره هغه چې کوم دی د عدل او د انصاف نه کار اخلي. څنګه چې سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې هغه به د شپې په غلو کې ګرځي چې څوک وګه خونه دی، څوک په تقریر کې خونه دی،
نن سبا کې زمونږ حکمرانان ته وګورئ هغه د پروتوکول نه بار نه راځي یو عام سړی د سره ملاقات نشي کولی لیکن بل طرف ته حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې داغه عدل او انصاف دومره مشهور چې د ځنګل چې کوم جانوران دي هغه هم عدل انصاف کو د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې یو دومره عدل انصاف والا حکومت بهرحال دا وسوم د خلکو ته موقع ده چې څومره خلک واقداران دي کچري غو عدل انصاف نه کار واخلي هغه معمولی مقام دا نه ده بلکې د قیامت پر ورځ باندې الله رب عزت د عرش د سوري دلاندې وي دویم کس هغه چې هغه په ځواني کې عبادت کوي یعنی په ځواني کې عبادت گزار وي ځواني یو داسې شی دی چې کله انسان ځواني ته ورسي نو د بیا هر قسم له خواهشات د مخې ته وي د بیا اکثر جګم دی ګناه کې مبتلا وي د الله رب عزت نه لري شي د الله رب عزت نافرمانی کې نو کچري انسان داسې یو ځوان داسې وي چې هغه دا غواړي چې د قیامت پر ورځ باندې د هغه هولناک منظر کې په هغه ورځ باندې د الله رب عزت په د عرش کوم سایه د عرش سور دی د هغه دلاندې زی میلاو شي نو یقیني طور پر بهترین چانس دی تاسو لپاره چې ځان د ګناهونو نه بچ کړئ د الله رب العزت فرما برداری شروع کړئ نو ان شاء الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې با تاسو ته الله رب العزت خپل د عرش د سوري دلاندې زی درکړي چې په هغه ورځ باندې با د عرش نه علاوه سور نه وي او دا دویم کس دی د ځواني عبادت گزار چې کوم کس په ځواني کې عبادت کوي ځکه په حدیث شریف کې راځي چې انسان داسې دی چې هغه پوره ژوندۍ په بوډاوالي کې هغه عبادت کوي لیکن د ځواني یو سجده چې کوم دی هغه پاګې باندې باری ده نو دومره د ځواني عبادت الله حضرت ته وخت کوشش دا وکړي که چېرې دا غواړئ چې د عارضي ژوندۍ کې د ځواني څه پته لګي سړی بوډاپي ته رسي یا نه رسي نو د نن نه دا عهد وکړئ چې زه به د الله حضرت نافرماني نه کوم بلکې د الله رب العزت په تابعداري کې د الله رب عزت د حکمونو مطابق د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقو په مطابق باندې خپل ژوندۍ دیروم ان شاء الله تعالی په دنیا کې هم کامیابی او په آخرت کې به د الله رب عزت د عرش دلاندې تاسو ته ملاويږي دا سم معمولی خبره نه ده دریم نمبر هغه کس چې هغه داغه زړه 24 غنټې د جمعه سره تړلې وي یعنی هغه ناس په دنیا په بازار کې وي کاروبار کې لیکن د هغه زړه په جمعات کې وي یعنی د بار بار جمعه ته ځي مانځ چې کله د مانځ ټیم کې د جمعه ته ځي او بیا چې موږ کې بیا لاړ خپل کاروبار ته نو بیا هم زړه فسړه کې چې کوم د جمعات وي چې کله بانګ ویل شي زب جمعات ته ځم نو داسې کس چې بار بار جمعات ته ځي خپل کاروبارو کې جمعات تم ځي د جمعات خدمت هم کوي یا جمعات ته کم از کم خپل د عبادت لپاره ځي په ټیم باندې د تلاوت لپاره ځي یا د شانتي د فرض موضوع لپاره کم از کم ځي او دا ته ټیم معلومه شي څنګه بانګ ویل شي زب جمعات ته ځم منځله خپل کاروبار په دغه ځي پری دي جمعات ته منځله نو داسې چې کوم کس دی چاهه نارینه دی چاهه هغه یقیني طور پر زنانو لپاره هم دا حکم راځي چې څنګه هغه موسکی ته مشته مو ته معلوم چې بداغه ټیم ز خپل موس کومه چې څنګه بانګ ویل شي دا د هغه زنانو لپاره هم دا فضیلت ده دا د لوی لپاره هم ده د کشر لپاره هم ده د بوډا لپاره هم ده ځوان لپاره هم ده نو هر یو انسان کدا غواړي چې د الله رب العزت د عرش د سوري دلاندې هغه ته زميلاو شي نو غلا پکار ده چې ځان د جمعه سره جوړاو کی جمعه ته زی مانځله هر مانځله جمعه ته زی د جمع سره موسکی نو ان شاء الله تعالی د قیامت پر باندې با داسې کس زیبا هغه با د عرش دلاندې وي د عرش د سوري دلاندې سلورم نمبر هغه دوه کسان چې د الله رب عزت د رضا لپاره دی ول سره مینا محبت کی یعنی په هغه کې څه دنیوي مفاد نه وي یا دغه شان نور سلالچ وغیرہ نه وي صرف د الله رب العزت رضا پکې موجود وي الله رب العزت رضا لپاره دی ول سره محبت کی یعنی داغو چې دوستی وغه حلال وي داسې دوستی چې حرامه دوستی او دنیا مفاد د دنیا مفاد پکې یا نور څه مفاد پکې صرف د الله رب العزت لپاره دی ول سره دوستی ځکه چې فلانه کس پرهیزګار دی زره د سره کینه ما پاسما نو زم پرهیزګار یم د یو بل ته چې کوم دی د خو خبرو نصیحت کی یو خو دوست چې کوم دی هغه ته جنت ته یو بد دوست چې کوم دی هغه ته جهنم ته نو څنګه چې انسان د کسانو سره کینی پاسي دا هغه نه تاسو اندازه لګول شي چې دا انسان په کومه کټګوري کې دی د لوفر دی یا د زانی دی بدکار چې څنګه یو کس ته معلومه نه داغه دوست وګ چې داغه دوست څنګه دی نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دوه کسانو چې محبت د الله عزت رضا لپاره وي یعنی د دنیا سو مفاد پکې نه وي یا نور څه داسي مفاد پکې نه وي بلکې د الله رب العزت رضا پکې داغه مقصود وي چې الله رب العزت زمنګ ناراضي شي ځان یو بل د بدونه منی کوي اخو ته یو بل رابلی او کچریو غلطیو کې نو بل وتا خو نه کوي چې دا تا غلطي وکړه د دې کار نه ځان وساته نو د دې د سې دوه کسان چې د الله رب العزت رضا لپاره دوستی ساتي دوستی یاري نو هغه
دواړه کسان هم د الله رب العزت د عرش د سوري دلاندې به د قیامت پر ورځ باندې یاد وساتئ د داسې کس سره دوستي ساتئ چې هغه دیندار وي هغه تقوادار وي نو ان شاء الله تعالی دغه تقوادار دوست سره ظاهر خبره ته دوستی کوي باقي کې صرف مقصود الله رب العزت رضا وي چې الله زمانه راضي شي او دغه اثر بستا په ژوندۍ باندې پریږدي کوشش دا وکړي چې داسې بدو دوستانو نه ځانو ساتي د خو کسانو سره ولاړه ناسته کوي دوستي وسه کوي نو ان شاء الله تعالی دغه دوستي به د الله رب العزت رضا لپاره وي او د قیامت پر ورځ باندې با د داسې کسانو حشر چې کوم دی هغه د جنتیانو سره کېږي او د قیامت پر ورځ با د الله رب العزت د عرش د سوري دلاندې وي دا څلورم نمبر پنځم نمبر هغه نارینه چې یو حسین او جمیل زنانو ته د بدکاری لپاره دعوت ورکړي چې راشه زما سره بدکاری وکړي لیکن د تخمو کوي هر څو سره وجود وي دا کار کول شي مخه ته زنانم خوبصورت ده حسین او جمیل ده دعوت هغه خپل ورکړي دا هغه نه باوجود د انکار وکړي چې زه د الله رب العزت نه یریږم د تاسو سره ملاوي خپل د خواهش پوره کوم د 15 منټو لیکن رب له بس جواب ورکړي نور څوک نه ګوري صرف ماته یو لیکن رب له بس جواب ورکړي څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام زلیخا ته دعوت ورکو د مصر چې بادشاہ دغه زنانه وا خزوا حسین او جمیل وا ا دې په محل کې دنه تلو ځان سره بوله دنه او په دغه محل کې دنه د دعوت ورکو د بدکاري نو د سوي قال معاذ الله زد الله رب جت پناه غواړم چې داسې عمل هغه مشهور واقعیا ده نو یقیني طور پر کړي داسې یو قسم داسې یو نارینه چې ځان د ګنا نه بچ او حسین او جمیل زنانو ته د بدکاري دعوت ورکي لیکن دوی چې نه زتا تر ته ګورم هم نو ځکه چې زما رب زمانه کړي ستا تر ته قاتل حرام دي زما لپاره او زنا کول خو لري خبره ده نو داسې انسان داسې ځوان داسې نارینه دیوم الله رب دې د قیامت پر باندې خپل د عرش د سوري دلاندې د رضا ورکي دا شانتي شپږم نمبر هغه کس چې داسې صدقه وکي چې دا په خیراس باندې صدقه ورکي چپلاسته پته ون لګي خفیه طریقې سره صدقه کوي نو داسې انسان هم الله رب العزت د قیامت پر باندې دلا خپل د عرش د سوري دلاندې ځای ورکي یعنی دلته کې خصوصي مهمانان وي د الله رب العزت مقرب بندگان یو د انبیا شو علما شو شهدا شو صدیقین شو صالحین شو دغه په دغه عرش د سوري دلاندې وي او داسې انسان چې کوم صدقه کوي او خفیه طریقې سره صدقه کوي خلکو د خینو بیا رس اسباتیم نو داسې انسان داسې صدقه کوونکې اسیم صدقه کول موږ تاسو له پکار دي الصدقه ترد البلاء الروان چې څومره بلاګانی دي مصیبتونه دي هغه دې صدقه بذریعہ باندې اعظم اساسونه لري کېږي دا غیر بذریعہ دې صدقې بذریعہ باندې الله زموږ اساس حفاظت کوي نو صدقه اسیم ورګول به دې کې زموږ خپل فائدہ ده لیکن دې سره یو فائدہ دغه ده چې په اخلاص سره ورکی خفیه طریقې سره ورکی د خلکو سره امداد کوي خپل د وس مطابق نو داسې انسان به الله رب عزت د قیامت پر باندې دلا خپل د عرش د سوري دلاندې زیول سبحان الله دا شانتي وم نمبر هغه کس چې هغه یوازې وي او په تنهایی کې هغه الله رب العزت یادوي او دا غي نه علاوه چې الله رب العزت رایات کی نو د الله رب العزت درایت کې دونه بعد د هغه د سترګونه د وخ کو قطره وبي یعنی د الله رب العزت د یرینا د سترګونه د وخ کو یو قطره وبي نو الله رب العزت په دا انسان چې د پتنهایی کې الله رب العزت یادي اور الله رب العزت جاړي دعا کی فریاد کی داسې انسان یقیني طور پر خوش قسمت لري چې داسې انسان با پر ورځ د قیامت باندې د الله رب العزت عرش سوري دلاندې وي چې هغه انسان چې کوم په تنهایی کې الله رب العزت یادي او د الله رب العزت مخ ته جاړي نن سبا موږ تاسو ګورو زمونږ تنهاګانی یا زمونږ یوازیواله هغه څنګه تیریږي چې کله موږ یوازیو او په ځان باندې بستر راوړو او موبایل پوراو کو په دغه ټیم بیا د انسان پته لګي چې د تنهایی صفا ده یا د تنهایی ګنده ده د تنهایی په نیکو کې زی یا دغه شانتي د تنهایی په ګناهونو کې ضایع کیږي نو یقیني طور په دغه ټیم بیا د انسان پته لګي په کار دا ده چې موږ دا غواړو چې د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العزت عرش د سایه دلاندې موږ ته الله رب العزت زیرا کی په کار دا چې موږ خپل تنهایی خپل هغه وخت چې پای کې موږ یوازي نو څوک نه صرف الله رب العزت ګوري په دغه ټیم کې موږ ځان د ګناهونو وساتو نو نن سبا د موبایل له هر سړی په دې کې مبتلا دي چې کله یوازي کینی نو په دغه بیا دن نشي بیا ګوري چې دې څه ګوري بیا په دغه ټیم کې د انسان پته لګي کچري په دغه ټیم کې د الله رب عزت یادي د الله د ډر او خوف وتوي چې زدا شي نه ګورم ځکه چې بدی باندې رب خپکیږي انسان داغې نه بچ کی
نو ان شاء الله تعالی داسې انسان چې خپل په تنهایی کې د الله حضرت یریږي موبایل لا واخلي ګوري غلط شي پکې نه ګوري د الله حضرت یری دی وجه خپل خواهشات دباوي او د الله رب العزت راضي کوي او داسې انسان به د قیامت پر ورځ باندې د الله رب العزت د عرش د سوري دلاندې وي چې کم په تنهایی کې الله رب العزت یادوي او د الله رب العزت د یری نه د خوف نه دغه د سترګو نه یو قطره توی شي نو یقیني طور پر داسې انسان لایق تحصیل دی نو دا ټوټل و کسان دي چې د ذکر ما تاسو مخې ته بیان کړو نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایي چې دا و کسان به د قیامت پر ورځ باندې چې د الله رب العزت د عرش نه علاوه بل سورې بنوي هر سړی به په مصیبت کې مبتلا وي لیکن دا و کسان داسې دي چې دا به د الله رب العزت د عرش د سوري دلاندې وي الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت موږ تاسو ته د سمجھ او د عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته